په بلخ کې زرګونه کیلو مخدره توکي او الکولي مشروبات له منځه ویوړل شول. د بلخ ولایت امنیه قومندانۍ د مخدره توکو پر ضد د مبارزې مدیریت مسؤلین وایي دغه توکي په 206 بېلابېلو قضیو کې کشف او ترلاسه کړي دي چې د رسنیو په شتون کې وسوځول شول. 3 کیلوګرامه هیروین دي، 15 کیلوګرامه شیشه ده، همدارنګه 3614 لیټره الکولي مشروبات دي او 4.55 کیلوګرامه ټابلیټکا دي، همدارنګه 4.3 کیلوګرامه مواد دي ټابلیټکا خام مواد دي او 1 لیټره کشمش تخمر شوي کشمش دي چې دلته ور واچول سو. له بلې خوا د بلخ امنیه قومندان خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ټولنه کې به د نشه یي توکو پر وړاندې خپله مبارزه ګړندۍ وساتي. موږ ټولو خپل هیوادوالو ته دا پیغام دی چې په نور د مواد مخدرو په برخه کې د نور د مواد مخدرو څخه د لاس واخلي، هغه انجام دغه دی لکه موږ تاسې اوس فی الحال دلته وینو خپل په سترګو باندې چې کوم مخدره مواد ګیر سوي دي هغه دې اوس وځي او ور اچول کېږي. نو ټول ته دا پیغام دی چې د دې کار څخه لاس واخلي. همدارنګه یو شمېر دیني عالمان وایي په اسلام کې هر ډول نشه او نشه یي توکي حرام او ناروا دي او په له منځه وړلو کې د اسلامي امارت د اقدام ستاینه کوي. در اسلام عزیز این عمل حرام گفته شده. از این کارکرد امارت اسلامی که بسیاری از مواد مخدر جمع‌آوری کرده و امروز حریق کردن، ما از استقبال میکنیم. یکی از راه‌های جلوگیریش همی است که از ریشه برکنده شود و این عمل ناشایسته از اجتماع دور شود. دا په داسې حال کې ده چې د علي قدر امیر المؤمنین د یو فرمان له مخې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د نشه یي توکو د کرکیلي او کارخونو له منځه وړلو لپاره د اسلامي امارت ګډو ځواکونو جدي مبارزه پیل کړې ده او لا هم په ټول هیواد کې دغه مبارزه دوام لري.